براغه زامن دلال ایوب علیہ السلام بیماری په حال کې الله ته سجده لګولا سرداری کونین فرمائی د ایوب علیہ السلام د صبر امتحان نوا ایوب علیہ السلام میں اللہ رب العالمین تجاری اتیا کال عمر کی ایوب علیہ السلام د رب العالمین دوڑان دی ذره برا دومرم داسې دی ویلي چې خدایا بس ته کنه نه خوشاله دي عزیزانو ایوب علیہ السلام دا خزه په خاوند ډیره خپکیږي ښا خزه په خاوند ډیره خپکیږي خزه په خاوند حق لري څنګه چې هغه په دې خپل خاوند حق لري داسې خاوند پاغه لري نو د ایوب علیہ السلام په تلاش کې زامن لاړل نو زوی د پلار د پاره علاج د پاره ګرځي کنه ګرځي لازم موږ استاد بچی ګرځي خدای دې استاد زوم بچی نه کان صالحان اے د ایوب علیہ السلام سو پاتې شو زامن لاړل مال لاړو غلامان لاړل ارس ختم ایوب علیہ السلام مبارک میں یکی تنہا د خپل بیبي سره د پردیسی او د بیماری شپې تیرې ایوب علیہ السلام ټبر دروازې ته راوتلی دی د څه تلاش دپاره आवाज کی یو حکیم ډیر تجربه کار ما د بیمارانو علاج کوما داسې الفاظ را سره دي چې هغه الفاظ بیمار باندې یا سب اولولي یا بیمار په خپل اولولي الله بیمار ته صحت ورکړي ګوري ورته خش وزن انا आवाज اوریدو چې دا خو لا خاون می بیمار دی ارسلال وحکیما وطبیبا س علاج کې د داسې بیمار چې علاج نوي ورتوي ما سره س الفاظ دي هغه الفاظ ور باندې وایا دا ایوب علیہ السلام خزا بی بی اپوی گنا ماته اولی کا هغه الفاظ ور تاکس اولی کول ورتوي دا الفاظ یوسا یا پخپل په بیمار وایا او اې دی بیمار پخپل ځان باندې وی بیمار بټک شي کومنده خزلا الفاظ وسره اے خاوندا س الفاظ می در تراوړي دي دا په ځان باندې ولوالا زه ویل واستې شمنا یو حکیم او طبيب را تراک یو دمګری را تراک ایوب علیہ السلام چې الفاظ ته ولیدل افسوس سرئی سرخت کو پجڑا شو ایوب علیہ السلام مبارک میں ہوئی یا اللہ مال دی واغستو اللہ قربان دستا پا من باندے اولاد دی واغستو یا اللہ قربان دستا پا من باندے یا اللہ صحت میں دستا پا من قربان شی اس باندے خپنئی ماں یا الہ العالمین درشل تم شیطان راغے دا الفاظ شیطانی الفاظ دی کفری کلمات دی او زما بی بی پلاس کے ما تروڑل یا اللہ پدی خپئی ما چی درشل تم شیطان راغے پدی خپئی ما چی شیطان می درشل تراغے دی تم می نوئی ما من خو زیو وقت کی بیمار شو ما خیر دا خبر زکم زو طالبینا وردا خبر زکم خود تحدیث بن نعمت ویم د صوفی مګور الحمدلله تصوف میں ډیر خوخ دے ما بلش بد د سادات جمعات کی زما ورونه دي ختمو ما ټول ته دا اعلان کو چیرونو شاګردانو خلقونه تصوف پات شو نو بے ادبی کمزه تسری وړلو او مقتل کنا صوفیانو کې نور سنوي دا پیران مونږ ته قسم کو خره والله بالله د الله د معرفت لاري خي او د الله د معرفت لاري قسم دې هغه په دې تصوف کې دی الحمدلله تاسو ته هم بیعت کوي د زړه درته استخاره کوي لو له اولیاء وصل وي مخکینی پیران اوس کوم دی الحمدلله ما سره زما یو مشر د دې ټل کې د ټول تبلیغ والا د جماعت مشر او رهبر مقیمینو کې مولانا رئیس خان سے حفظه الله انتہائی کمزور سپینګیرو نو هغه موږ سره کمره کې اوسه په 2017 کې مراسره 18 کې مراسره اخیری حج نه 18 نه 17 16 15
دغه زمون او داغي یو حج وو خو بعض خلکو د لال مثال دې چاته ځان نه خي او زمونږ علم دې دوه ټکی میاد کړیو غرب درب په منبر باندې وردان دا کافر دا مشرک دا بدعتي دا پلان کې او زکلک د جنت په دروازه ولاړ سره موږ دغه علم دی چې څوک هم او پیژني دا نیت چې راوتلی موږ دې لپاره نه راوتلی موږ ځان خلقو ته خو یا الله د دې صفت نه ما به هر کا الله خدای دا چې سلګي دلی ربا دا خوستا د مخلوق د اوریدو ذرایع دي الله کده دینه بغیر په بل لاري ته زمون आवाज ورسه الله امتي ورسول شي زمون عقیده دا زمون زخه مولا نه چې په دې باندې پیسې ګټم زاغه مولان چې په دې الله ګټم زاغه مولان په دې جناب رسول الله ګټم ان شاء الله الحمدلله نن دنیا ته ما د محبوب مين رسول دې ان شاء الله او دا به رسوم ها او درخواست مې داده چې بعض اولیاء خبر مې دا غدر ثکولا ما سره داسې او ټیم کې ملو شو ما ته یا حضرت مال چاو و اسی چې موږ تاسو یو چې طواف زیارت طواف رکن فرضی طواف چې موږ تاسو د حج نه بعد چې څنګه جمره اولو قربانی وکړو ځان حلال کو نو به رازو سکو به طواف زیارت کو طواف زیارت ته دی الله زموږ استاد ټولو ملاقات نصیب کی ما ته وی شیخ صاحب وی معلومات شیخ صاحب مو وای ما ته بس وی بچی راته زه به بچی له خوشاله وی ښا وی بچیا مالا وی دی طواف زیارت ته موږ وتا طواف زیارت ته کتابونه ور لیکل زیارت په معنا د ملاقات دی نو ملاقات د چا سره کیږي نو مون خدا علم دی کنه دا د دوه ټکو علم دغه چې سره په کافر کول شي نور خدا پته لګی نه غواړي او خدای قسم دې کده نور راته پته لګي مالیه رجی بس عام چالاګو طواف زیارت ته نو بتا طواف زیارت دا غر پدی ولا غر پدی ولا وزان خپل مولاتو خپل برابر ساتما چې ګندې زوم وېګم چې نو وی خاندل ما ته وی تاسو ته پته وی او غالبا د طواف زیارت ته یعنی طواف ملاقات پدی وجوي چې د غټ اختر په ورځ باندې د طواف د بیت الله شریف نه د دینه د سار نه شروع شي د اولیاء پیغمبرانو مقرب ارواح د دینه طواف کوي نو د دینه کانو خلق سره دوی ملاقات کوي نو دې ته زکه طواف زیارت وایي سبحان الله نو مالم خندرا کومال خلق ارواح د انبیاء راضي ما ته وی وورا بچیا هر مانزه د مسجد نبوي شریف ته 500 ابدالان راضي سمرا دا خوشاټاری خو ابدالان پیجنینا دا خوشاټاری ابدال نه پیجنی وی ابدال پکې چار اوسته غوث پکې چار اوسته قطب پکې چار اوسته الله اکبر الله زمون د زړسترګې کولو کا پدې ظاهر سترګو خو د خر دومره سترګې او قسم دې کدا ورته پته لګي چې په ما باندې به اوس 15 من بار را اوچتای غني پټه به د خپل سړی والے لري به ورځولې والے به کو نه ویلې سترګې غټې دي خو ځان له د نجات لار پنيشي لټولې سنډا سمره غټه دونه سر دې دومره سترګې دي اوخ سمره لوی بلا دا روي ورکه ماشوم کې نه داسي او بار پر اواچي او به ورته شابه اوچت شه سترګې دومره دي خو ځان پی بچ کولې د بار نه نشي منګ په دې دومره پټونو سترګو باندې ستورو الله مو دې زړه او د دماغ سترګې کولو کی یو بصارت یو بصیرت عزیزانو صوفیاو سره بصیرت او بصارت دواړه دي نو تاسو ته درخواست کو چا بیعت نه کړي تاسو ته خلکوي امیانو ته بیعت نه پکار زم چې چا سلور میشت ولګولې فورن دي ځان ته یو مرشد کامل پیدا کی چا چې سلور میشت ولګولې ځان لدی یو کامل مومن پیر پیدا کی چې داغي پر رهنمایي کې اذکار کوي تاسو دي ډاکټرانو سره شفا کې دوايانو دکان هغه تاسو وي فارمیسي ورته وي څه ورته مال غره نوم نه راځي ها ما دا بل شوګر ډاکټر سره تاسو کو ول ته کومه ګولې استعمال مال هغه وړې ګولې نو وی خاندل ول نوم یې زده ما والله کې نوم راته راځي او په خدای قسم دې کوسه مراته نوم راځي يرونو نه پويګم نو چې نه پويګم خو نه پويګم مال وړې ګولې جاړې وړې سپيني ګولې ا ډاکټر صاحب خاندل وي ښه
وی هغه وړې ګولې 3 ملي ګرام دي کې سونه دي اوس هم نوم ناراضي مال هغه راته بولی کړي راوامه بس نوم ناراضي د دوایانو دکان ته فارمیسی وای تاسو فارمیسی کې دوایانو پرتی ایرونو ګورې ښا بغیر ډاکټره یو دوايي بوتل باندې لیکلي چې دا د ټوخي علاج دی د څه علاج دی او دا تا راواغستو او په لیکلي چې یو سر دی استعمال کی ډارګي دالي کلی کدای ورسره لیکي د ډاکټر د هدایاتو مطابق دا وسري کنه د ډاکټر د هدایاتو بیا وې د ډاکټر د هدایاتو مطابق نو کو هغه دوی زما غوند شیخ مولا را پاسيږي تو کلی مولا خان را اوچي چې زی بچی ته ورکوم زما د بچی ټوخه ده او یو سر پځه دو ورکوم چې پته ولګي دواره سړی ټیک شي او دا ماشوم په دینه شک مر شو زه په قتل خطا کې رالم کرانغلم راغلم عزیزانو به یاد ساتي به بزرو جی نسم نو ولی خو په دوی خو لیکلو نو خو ما لاندې ټکي وسره پړاو نو چې د ډاکټر د هدایاتو مطابق د پیغمبر علیہ السلام صحابه تسوي ابو سعید خدری فرمای رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا مخ تکے ناسو عاجزانہ درخواست کی محبوبہ دا سے عمل را تو خایا کہ جنت کے میں اللہ ستا گوانڈی جوڑ کی او بیا ورته وکی وئی اے دا اللہ حبیبا زما بی بی تم دا سے عمل اخایا بورد قیمت باندې اللہ مستاسی گوانڈی توب نصیب کی محبوب میں فرمائی تسبیحات فاطمی الفاظ دادی سبحان اللہ 33 کرتے ہو آیا الحمدللہ 33 کرتے ہو آیا الحمدللہ 34 کرتے ہو آیا عزیزانو اللہ اکبر 34 کرتے ہو آیا الحمدللہ 33 کرتے ہو آیا اے زمان محبوب ملگریا سوچ دا کلمات روزانہ ارمان زپسے ہوئے دی بجنت کی زما گوانڈی وی تعداد تو خودلے شوکنا ولینا عزیزانو تعداد پارا ارشاد منتپکار دے دا آقا اس دا آقا غلامان عالمان دی اولیاء اللہ دی پیران حضرات دی دوی نبا منگا تعلیمات حاصلو نو پدی تعلیماتو کی بتد ادب ماحول کی بے جون تیرے انشاءاللہ او چې کله ستا مرشد نه د دې داسې مثال دی د پټی تلارم پوله باندې می غټ غوا روانه کړې وه ګیې خوړله خو دې خوا غنمې نشو رانه خوړلې دې پورې لاړه غوا او وړه چیلې د غوا تقریبا د یوې غوا نه 200 چیلې جوړېږي ځکه چیلې خو دونه او د یوې چیلې نه د پړې اوویستو والله کې دې پټی کې راګې رکی غنم خو به ونه خوري خراب بډیر کی وجه دا چې پړې پکې نشتا دا اولیاء الله دا زمونږ روحاني استادان دي دوی مونږ ګناه ته نه پریدي دا وی مجلس را ترایا شي زه خبر بل خاله را واپس راځم نو غرض مې دا دي عزیزانو چې ادب بدر کیوي سب بدر کیوي ادب انسان کمال تر رسي دا صحابي وای اے دا اللہ حبیبا خاتم رضی اللہ عنہ دیو اے دا اللہ حبیبا ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین سمر مقام ورکڑے وی ایوب علیہ السلام اتیا کالا دا رب العالمین ناشکری کڑے ندا بے صبری کڑے ندا دا رب العالمین قانونی پزان عملی کڑے دے ایوب علیہ السلام دا دی صفت خاون دیر صفات بیان کی حزقیل علیہ السلام دا دے یوشع بن نون دا دے زکریا علیہ السلام دا دے او دمر لوی مقام اللہ ورکڑو چی پا یو عبادت پا یو شپا باندی ورتا اللہ رب العالمین دمر اجرنا و ثوابنا ورکڑی دا صحابی دیر ترمن شو خپشو اللہ من خود دینا اگویتا نور عزت مغاڑو کو یا اللہ کاش دمر عمر دے راکڑے ہوئے کاش یا اللہ دغس پیغمبرانو استقامت تیرا کڑے ہوئے چی پدی منگم تلے ہوئے دا اجر منگتم ملاو ہوئے صحابو دا حرس ندے چیرہ دا ایوب علیہ السلام مال بے سو شکم گڑبا نہیں پاتی چی منگتم تیرا غلے برکتی مالو زمون کو دا غم دے میرات دا سوچ ندے خچ دمرا عبادت دمرا وقت آوی دا اللہ دمرم ذرہ برہ
وی د صحابی په درد باندې الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام را اولېګلو الا لزر لار ششابا زما د معشوقی عاشق درمند زما د معشوقی د جناب محمد رسول الله غلام خپشو چې کاش زما دومره عمر وې کاش زمونږ د پاره اتیا کاله عمر وې صحت وې یا الله ستا صبر په ځان عملي کړې زر زر لاړ شه جبرائیل امین او زما محبوب تکین او ارشاد ورته زما وروا انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر ننم لګوړان دې بوزما تاسو شپه د قدر پیژنې کنا شپې د قدر تعالی ولې عزت تمره ور کړې عزیزانو د مخلوق د پیدا کېدو رزم معلومه ده د اسمانونو معلومه ده د هواګانو معلومه ده د بارانونو معلومه ده اے عزیزانو وګورئ یو بهترین مخلوق چې هغه فرشتي دي هغه په کوم شپه پیدا کړی دي الله پاک هغه په دغه شپه د لیلۃ القدر الله پیدا کړی دي دا نو دي اوریدلی چې فرشتي په کوم شپه پیدا دي دا په دې شپه پیدا شوی دي ښا او اے زمونږ د آدم علیه السلام ذات اقدس وجود مبارکه د هغه ماده چې راغونډېدله جمع کېدله ام د لیلۃ القدر شپه وا الحمدلله ثم الحمدلله د آدم علیه السلام ماده چې تیاروله هغه شپه د لیلۃ القدر وا وعزیزانو کله چې د الله بندا د الله رب العالمین د وړاندې الله رب العالمین تا سر سر تور کی لاسونه ورته اونیسی د عجز په میدان ورته ولاړی الله رب العالمین می د دغه بندا دغه دعا چې نرد کوي خامخای قبلی هغه شپه د لیلۃ القدر دا د لیلۃ القدر شپه د دومره عظمت او شان ملو دی جبرائیل علیہ السلام راغے محبوبہ اللہ سلام وی قربان سلام نبات اللہ جل جلالہ تحفہ راکڑا او دادی امت تا روا تاستے وشپا در کم چی اغم نورو پیغمبرانو تا محبوبہ اغم تا استا صحابو ملگرو تا ساتلے دا استادی خوار پڑک امتیانو تا میں ساتلے تا دیتا دا میں نے بنی اسرائیل تا ورکڑی دا میں نے نوح علیہ السلام قوم تا ورکڑی دا میں نے ابراہیم علیہ السلام امتیانو تا ورکڑی دا میں نے موسیٰ علیہ السلام امتیانو تا ورکڑی دا میں نے عیسیٰ علیہ السلام محبوبہ دا میں استا امتیانو تا تحفہ ڈالے ساتلے دا لگ بیا پمینہ ہوا الحمدللہ خدایا ډیر شکر دی الله ما ته خدایا زه چې کله مرمم مالا بوزدلا مقتدیان په جنازه محاضره وا خدایا جنازه کې د لس کسان وي څوک دی وي با ادب دی وي چې بغیر سپلو راته جنازه کوي او زما خو درخواست ده چې زما جنازه له څوک مراغلی وي او د چا په خپل پیزار نشي استله زما د جنازې نه د لری چې ته ودرېږي بس زما جنازه زیو جنازې تلاړم نو روډ باندې ودرېدلم او ګرمي و سخته ځکه د هغې عزت رشو نو ماته طالب ساتر اچول وای شیخ صاحب په دې مال لګه دا ساتر مالدا خو سړک دی ګرم دی د حشر میدان سره بسک زه خو د حضرت شیخ جنازه کې ولاړم په الله باندې خپل شیخ د بخلو درخواست جمع کوم چې زما په خپل پیزاري د دې درخواست جمع کولو مقصد څه دی زه به عاجزۍ سره درخواست جمع کوم زه به کوشش کوم چې بې ادبي را نه ونشي